زړه زخمي پر هر یې کړمه په زړه زخمي پر هر یې کړمه رانه جدا شو در په در یې کړمه ډېر ښه دی یار او اوښکې مې سترګو کې لیمو له راشي اوښکې مې سترګو کې لیمو له راشي نظر کوڅه کې چې پاور یې کړم او د لوږې هله به احساس راوشي د لوږې هله به احساس راوشي که چېرې 2 وخته نهار یې کړم ډېر ښه شعر دی یاره دا شعر بیا ووایه مننه جي وایي د لوږې هله به احساس راوشي که چېرې 2 وخته نهار یې کړم ډېر ښه دی یاره مینه فرض د یار دیدن دی په ما مینه فرض د یار دیدن دی په ما که سحر نه وي مازدیګر یې کمه ترخ کې دې پروت لکه رباب ومه زه ستا د سواله لاجواب ومه زه او حلالول مې ستا د وجې اشنا حلالول مې ستا د وجې اشنا خپل ارمانونو لکه صاحب ډېر ښه شعر دی یاره دا بیا ووایه ډېر زبردست ډېره مننه جي که سر مې یو ماښام سر تور کو بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه څه په دروغ څه په رښتیا کې تېر شو څه په ثواب څه په ګناه کې تېر شو امینه زه خپله حیران یم ورته چې عمر څنګه په یو ساه کې تېر شو قدرمندو مینوالو سلامونه نیکې هیلې او احترامات ستاسو ورور ستاسو قربا حضرت علي اسرت یم هیلهمن یم چې روغ به یې جوړ به یې او د ژوند په خوږو ساعتونو کې به یې قدرمندو نننی پروګرام مو هم د دې شعرونو لیکوال امین جان امین صاحب خواته راوړی دی د سرحد د حفاظاتو دپاره دوی خپله ډیوټي ترسره کوي نن په مسافرۍ روان دي او ښه موقع دا وه چې مونږ ته پکې وخت میلاو شو 7 منټه میلاو شول مونږ له یې وخت راکړه د مرکې دپاره نو امین جان امین صاحب ته په پروګرام کې هرکلی او پخیرلی ویم ډېره مننه چې تاسو موږ ته دا قیمتي وخت راکړو امین جان امین صاحب تاسو خو مسافرۍ له هم روانې د آرمي ډیوټي ترسره کوئ چوټۍ باندې راغلي وئ خو بیا هم تاسو په روانه کې موږ راګیر کوئ ډېره مننه هم کوم چې دا وخت هم راکړه نو ستاسو هم ډېر وخت نه ضایع کوم زه یم چې ملګرو ته خپل کلامونه شریک کړئ نو ډېره به ښه وي ولې نه جي بالکل غزل دی ارشاد بیګانه شپه ډېره اوږده وه په ما بیګانه شپه ډېره اوږده وه په ما یو د یادونو زلزله وه په ما بیګانه شپه ډېره اوږده وه په ما یو د یادونو زلزله وه په ما خوب کې مې غر سره ډغرې خوړې نه پوهېدم چې څه کیسه وه په ما ډېر ښه دی یاره مننه جي خوب کې مې غر سره ډغرې خوړې نه پوهېدم چې څه کیسه وه په ما او د زمانې د بغاوت له وجې بېګا د ټول کلي دریا وه ډېر ښه دی مننه انصاف مې ونه کړو ما معاف کې خدایه انصاف مې ونه کړو ما معاف کې خدایه د 2 میینو فیصله وکړه ډېر ښه شعر دی یاره انصاف مې ونه کړو ما معاف کې خدایه د 2 میینو فیصله وکړه نه مې یاران نه مې خپلوان پیژندل ستا د الفت داسې نشه وه په ما او مسافرۍ له چې ورتلمه مینه سخته د ژوند هغه لحظه وه په ما ډېر ښه یاره ډېره لا ډېر زبردست امین جان امین صاحب یو بل کلام را سره شریک کړئ نو ولې نه جي او دا دې تاسو ته ډالۍ وي ارشاد ترخ کې دې پروت لکه رباب ومه زه ستا د سواله لاجواب ومه ترخ کې دې پروت لکه رباب ومه زه ستا د سواله لاجواب ومه او حلالول مې ستا د وجې اشنا خپل ارمانونو لکه صاحب ډېر ښه شعر دی یاره دا بیا ووایه ډېر زبردست ډېره مننه جي حلالول مې ستا د وجې اشنا خپل ارمانونو لکه صاحب ومه زه ډېر ښه بیا ووایه یاره حلالول مې ستا د وجې اشنا خپل ارمانونو لکه صاحب ومه زه ډېر ښه دی هېڅ خوشحالۍ مې په جهان کې نه وي ډک د غمونو یو دریاب ومه زه ډېر ښه دی یاره چې دا ښایسته وه او که ستا ښکلا وه دې سوچ کې وړې ستا نکاح ومه ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی ډېره مننه جي تېر وختونه مې یادوله مینه پروت د یادونو په کتاب ومه قدرمندو دا و امین جان امین صاحب چې تاسو ته خوندور کلامونه واورېدل تلبرې مرکې پورې خپل رور خپل قربا حضرت علي اسرت له ورکړه اجازت چېرته چې مې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان